زمن د بچو فکر ده د مدرسې فکر ده د ختم نبوت د دفاع فکر ده ناس د خپل سندونه خواره کړي ما چې بیان ختم کو عالم پښتنه مې وکړه دغه د صادر ته مې وکتل کنه دغه په صادر کې 3 لس ګنان پراته زړه کې مې درد پیدا شو چې الله دې په دې 30 روپۍ باندې دې طلباو له څه اخلي ته چې په اختر کې ځان له جامې اخلي تا دا سوچ کړی دی ولې مدرسه ګاونډي نه دی څه من ته وایي دا کامل مسلمان نه دی من جنبه کبدا جائعا چې ده په مړه خېټه وخوړو ګاونډي همداسې نهر وده شه مدرسه ګاونډي نه دی څه ګاونډ کې دا کونډابۍ نه ده څه ګاونډي دی بیمار دی یو میاشت شوا دا ګردو بیمار دی بېوسه دی او تا ته پته هم نشته بډې والی دی جومات ته روان دی منځو کې بس دا مسلماني ده خیر الناس من ينفع الناس ما ته وګورئ نن سبا داسې یو ماحول په نظر راځي که نه وایي قیامت کې به نفسي نفسي ماحول وي دنیا کې دا دنیا کې د رور د رور نه دی کور کې 2 زنانه دي که نه یعنی د رونو ښځې دي د هغوی خپل منځ کې اتفاق نشته او جګړه پسې د خبرې ته به د انډیا او پاکستان جنگ دی جګړه په دې ده تا لوښي وینځل او تا ونینځل ما ته مولانا صاحب رزق کې برکت نشته دی ما وی تا ورله موبایل هم ورکړی دی او پیکیج دی ورته پکې اچولی دی او هغې غوښه پخوله نو څه خوند به پکې راشي د پلار کور ته یې ټلیفون کړی او مور ته یې د دې کور ټولې سپکې سپورې په 1 ګنټه کې بیان کړې زموږ د رزق نه خوند ختم شوی دی د دې غیبتونو خو خپل نحوست دی که نه نیکو اعمالو په معاشره باندې خپل اثرات او د بدو اعمالو خپل نحوست دی په معاشره باندې د حیا انتها یو سړي خپله مور په بیلګاډي کې کېنولې وه هغې نه م یو پرده تاو کړې وه لاره کې خلک راجمع شوي و باران نه کېدو صلات استسقا مونځ یې کولو ته تپوس وکړو وایي څه کوئ وایي باران نه کېږي سوکړه ده خشکي ده ډېر تکلیف دی خو دعاګانې کو نه قبلیږي د منډې کړې وایي زه راځم ورغې خپلې مور ته یې وایي مورې دعا وکړه چې باران وشي چې مور یې لاس اوچت کړل که نه نو لاس یې لا ښکته کړي هم نه و چې باران وشو خلک حیران و چې په دې پرده دننه کم داسې قطب ابدال ناست دی چې دعا یې وکړه او الله رد نه کړه الله قبوله کړه که نه نو دی ورته وایي دا زما مور ده ورغې پوښتنه یې ترې وکړه مورې څه داسې دعا دې وکړه مور یې ورته وایي بچیا ما الله ته سوال وکړو الله که زما د حیا او پرده ستا په دربار کې قابل قبول د زما د حیا د برکته باران وکړه نو رب العالمین باران شروع کړ علامه جیون تفسیر لیکلی دی هغه وایي د کوم قوم زنانه چې بازارونو کې ګرځي که نه د هغې قوم رب د هغې قوم دعاګانې نه قبلوي اے مورې کله نه چې ته غفلت کې شوې اے مورې کله نه چې تا غټ موبایل په لاس کې واخیسته اے مورې کله نه چې تا د حیا او پردې هغه پرقه وغورځوله وړوکی ماسک دې پوزې ته واچو کله نه چې ستا مخ په نظر راغی کله نه چې ستا د سر ویښته په نظر راغلل کله نه چې د پردي دکاندار سره ستا حیا ختمه شوه پرده ختمه شوه او کله نه چې ته د بې حیایۍ په دلدل کې ډوبه شوې کله نه چې ستا تصویر د صابون په پیکټ باندې جوړ شه کله نه چې ستا تصویر ساین بورډ ته وخته او کله نه چې په پردو ودونو کې د ډمو په شکل کې ته سټیج ته راووتې او کله نه چې ته په فیسبوک باندې د پردو هلکانو سره تا د خپلې حیا جنازې وویستلې ډېر په درد سره په افسوس سره نن تاسو ته یو درد پرېږدم ښه او هغه درد دا دی موږ بل جنید بغدادي نشو پیدا کولی او موږ ورته د فلسطین خبرې کوو موږ وایو هلته مسلمانان په تکلیف کې دي خیمو کې د شپې پې بمبارۍ وکړې اسپتال کې هغه زنانه چې په خېټو یې ماشومان وکړه په خېټو کې دننه د زنانه مسلمانان بچي په خېټو کې دننه مړه کړل قتل یې کړل
मस्जिद अक्सा पर फिदा उम्र रवा करते चलो, ये हयात चंद रोजा जावेदा करते चलो। खालिद जर्रार की दीनी हमीयत की कसम, बुत कदों से फिर बुतों को बेनिशा करते चलो। दुपयोश बके में टोल कुरान खत्म हो, टोल कुरान वजसवा लज्जतो व इज़ा कुरे अल कुरान फस्तमिउ युखंदो बके वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कि कुरान में औरेदू ईमान के बे इजाफा के दलगना नन पता हो लगे द चे फेसबुक की वर्णन वजी करा न दे गुनाह खपल यो लज्जत दे न चे वर्णन वजिनो पसी वर्णन वजिनो चे सार के कलम मुअज्जिन आवाजो की गाना अबल और हजरत यो मरगरे वही द खानदान शिनो मावरते वली दा से खानदे वही मौलाना से सो काल बाद में वही आवाज वावरे दो चे अस्वलातु खैरुम मिनन नौम। चरगवास की वही चरगवास की कुकुड़ू दा कुकुड़ू आवाज न कही फुक़हाउ लिखली दे आवाज कही क़ूमू अय्युहल गाफिलून। पासे मड़ा तरकमे बद गफलत पखूब उते शैतान दे खुशाल को अल्लाह दे खपक व अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुन मुस्तकीम। नरम तासर अस्ता अल्लाह द अवयाव मोरियानु न ज़्यादा में न कहे अने अबुदूनी उलमा पुएगी कन डेर ख्वांदे पके काश मंग पखपल कुरान पुई दले प क्रिकेट उमजान पुई को ची कम क्रिकेटर प कम मैच के सोना रन सुना सोना पिपटाई सोना सेंचुरी वाली थी ये मैच के मैन ऑफ द मैच सो को तो पता था कम एक्टर कम फिल्म जोड़ करे दे तो पता था दा गेमुना तो पता था दे टिकटॉक को लाइक दा टोल तो पता था पदीन ना हुसद जान पुई करे दे प अग कुरान बांधी जान पुई नका कि दुमर प दर्दुनो तकलीफुनो के मिलाव शवे देखना सुमर बेवफायु मंग। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। नुक़ाड़ी चिताला अजाब दर की कर दिल का हर दाग तबस्सुम में छुपा रखा है। हमने हर गम को गमे यार बना रखा है। लोगों हर खार से पूछो वो गवाही देंगे। हमने कांटों में भी गुलजार खिला रखा है। खुद मेरे दिल ने तराशे हैं गमों के पैकर, मेरे मौला ने तो हर गम से बचा रखा है। नन जरूरत दे वापस शे तकरीर में दरता न दे कड़े तकरीरों औरेदो कि खुद जमंग जिंदगी खत्म शवा बस पदी वगवा और पदी बलू बस कना नंतास्त दर्द माना कोम खा मंग तो वही कना तासु रुना यही और तासु दे रुनो गुंती ज्वंती रवे लअल्लकुम तुरहमून रब्बुल आलमीन बद रहम फैसले अलीक अल मुमिनून करजुलिन वाहिदिन तासु यो बदन यही खा कपसर बांधी दर्द दे टोल बदन ना कला रवे बोली मंगदासी यूसा अगर मेला के सारवे वाकिस तो टूल लूटू ने वरले नकली वर कड़ी अगर गरीब चा लूटू ना वो कतल जड़े गुस चोचे खुदाया दा खुमाम दगे उरजी द पारा सा तले उची सबबे बचूला सवो कमा पलार बांधे रवानो ट्रक हुओ गलबंडे कड़ी ट्रक हुओ कना ट्रक वाला तखल को वेल वो जालिम सड़े दी वालो अगर तवीद अल्लाह पुजाद में दी कसमी वो ईमान न दे कतले चिदा सड़े वो मावे को मार दे वो कसदन में पे ट्रक वरताओ को वो कसमी चकनी को वो इस कसम खुरम वो माता सड़े न दे खारा चवे मातो मौलाना से राशन रावड़ो जकुंडे मां बुढ़ई ज़ईफा माते मोबाइल रा पसराऊ बा सोची वीडियो बदर लको मां
وی ما ورته وی چې ویډیو راغله مه کوه موږ ډېر د عزت وخت تېر کړی وی بیا تا ته دا سامان نه میلاویږي موږ سره مخکې بیا امداد نه کوي باته مولانا صاحب ما بورقه په سر کړه وی ما ورته وی چې په دې بورقه کې راله ویډیو وکړه خو دا سامان رانه موړه موږ ته ډېر ضرورت دی موسی علیہ السلام تپوس کو الله ستا د خفګان نشانی څه ده الله څنګه به پته لګي چې ته خفه یې د خپلو بندګانو نه وایي زه بېوقوفه خلک بیا په تاسو مشران کړم غریب به تړقېږي او سلطان جائر د ده به پروام نه وي د په لکونو کې تنخوا ده بجلی کور فری او د هغه د چت لهړې ماتي بچی یې په روډ د پاسه سملولی دی او د بجلۍ بلې ورله په دې سینه ایښی دی وایي 500 نه ګټم نو دا 100 زره د کوم ځای نه داخل کړم ګردې خرڅې او زه چې بازار ته ځم او څه راوړم نو بیا په تور شاپر کې دجا مسجد نہ کر سجدے وضو کے توڑ دے کوزے شراب عشق پیتا جا یہی تیری عبادت ہے کننم پا نظر رازیو دا وڑی معشومی عزت لٹ کی گیو بے مڑکی کنا دا ظلم بازار دا ظلم نظام نہ چلی گی کیسے کیسے دل نازک کو دکھایا تم نے خبر اس دن کی ہے کیا روز جزا بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اگو رئی دا سی نظر واچوئی کہ پدی گیر چاپیرا ماحول کی چاہتا ضرورت دے معاشی بحران دے کنا ورشی اوخ کے وچول زدکئی ما درتنوی چی ٹیم با ختم شی ختم شو گنا دغشان بی زمان دا زندگی ختم شی بس تلو کی درتی یوسو نصیحتونا پریدما مانے چندی کڑی دیو نمی عدد دیو نیکو ما چستا سو دی علماء کرامو تو قتل کنا دا زیمواری ز اخلم چی تاسو سر دیر زیاد مخلص دی منی دا خبر دا دوی دی مدرسی تا ضرورت دی نو مدرسه دا دوی دا جملم زما ٹک ندا چی دا دوی مدرسی تا ضرورت دی دا مدرسه خود اللہ دا او چی اللہ غوڑی کنا دا مدرسی با دا سرو دا سپینو آبادی کی زما پا خیال زمنگ استاسو دا ایمان امتحان دے ما تا گو رئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے یو سڑے را گئے بے وسو خواہ اللہ دی یو پلارم خپل بچی تا دمرا ملامتا مرا ولی چی بچے وی بابا جانا مالے جامع مالا پیزار خواہ او دے خپل جیب تا گوری کرو جیب ورلے اجازت نور کئی اللہ دی طول مسلمانان دا محتاج ورزی نو ساتی سڑے را گئے نو پا کاغذ باندی لکلیو کن یو خدا پیشور سوالگری دا غادتی خوچی دا پا صحیح مانو کی ضرورت مندی کنو دا چاہتا لاس نہیں نیولے دیر سخت خبر دا سوچ کئی چی خدایا اوہ موکو نوے دتا دا دی قرض روپوے نا حکم موکو نکم نندکور دیر مشران پا دی سوچ کی و تکلیف کی دی کنا قرضونو کی گیر دی خوچی کور تراشی کنا خپلو بچو تا دروغ جن خندا کئی بس وی کار ٹک دے خوا بس تاسو خوریس کئی اللہ بخیر کی او دغا مشر دشپیر اوچت شی دا مدرسی محتمم زیب دشپیر اوچت شی دا قاری زیب دشپیر اوچت شی کنا یو بیان لتلی ہوا بس راتلو بیا زمنگا شپر اغلنا وقت و بیا نجو رسیدے نشپی پا تنہائی کی تیارا و بجلیم نوا خوچی مالا سیو قتل وڑم ما شمان طالبان تحجد کئی والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما اللہ تسوال کی منگلم حیار اغلا خوب نراتو بس منگم رہو چت قاری سیب دے پس کلاس تناسو زوردم تبوز میں ہوکو میں قاری سیب ستابا دے چہرم دم رخب گان دے ما شمانم غم جن دی سو وجہ کی دے شکانا ما تاوی یو حبتا وشو مدرسہ کی دے طلباء و دے خوراک سکاک سامان ختم شوی دے
من کړه چې وړه نه څومره زړه غمجني په دې فکر کې و چې څه به کوو مخکې نه جمع کړي که نه دا علما ستاسو خیر خوا دي دا کاریګر دي ښه دوی سره په دې کار خیر کې حصه واخلئ اخلئ به که نه انشاءالله مړه ستاسو انشاءالله خو ما وانه اورېدو څه شی په کار دي مولوي صاحب راکړه تعمیراتی کار شروع دی مدرسې دپاره صحیح ده که نه او فی الحال خو اوس موجوده یو پی ایس او 2 بیټرۍ په کار دي چې ما ته انشاءالله سبا له دا مولوي صاحبان ټلیفونو کې چې مولانا صاحب زمونږ د یو پی ایس او د بیټریانو بندوبست شو زه مطمئن شمه نفس شیطان را له د زړه سترګې ړندې کړې په تیارو کې یم روان په خطا لاره الله تاسو نن د شپې راوچت شئ که نه وغواړئ خپل الله نه د پیغمبر علیه السلام مجلس ته یو سړی راغی یا رسول الله لاس مې تنګ دی څه وکړم د الله نبي وایي اذا دخلت الدار فسلم چې کور ته څنګه ور داخلېږي په زوره باندې سلام کوه هغه ته تندې ګونجې کړی یو چې کور ته ورننوځې بس هغه وایي دغه دی هټلر راننوتو او څوک درته معمولی خبره نشي کولی که نه فسلم نو سلام اچوه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته البادئ بالسلام بریء من الکبر څوک چې په سلام کې پهل کوي که نه وایي دی به د تکبر نه بری انشاءالله او بیا په زوره باندې سوره اخلاص وایي تقریبا 3 ځله وایي قل هو الله احد چې صحابي ته دا وظیفه ورکړه که نه یو میاشت بعد هغه صحابي راغی و یا رسول الله په ما باندې خو ډېر زیات زکات کیږي زه د خپل زکات چاله ورکم او تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا چې په دغې چې د کاڼي په دریو پردو کې دننه چینجي ته ورکوي که نه زمونږ خو بیا ایمان دی چې ویرزقه من حیث لا یحتسب نو موږ له بیا راکوي که نه انشاءالله ولله خزائن السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک څوک دی نفس شیطان راله د زړه سترګې ړندې کړې په تیارو کې یم روان په خطا لاره الله اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي را پخلا شه بې لتا یم بې قراره الله را پخلا شه که ته را پخلا نشې زه به چېرته ځم الله ګیر یم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله ای الله که ته رحم ونه کې رحیم ذاتې که ته کرم ونه کې کریم ذاتې چې ستا در مې کله پرېښو بې اسرې شم اوس پریشان ګرځېږم بې یاره الله اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي ستاسو زړه کېږي که نه روغه به کوو که نه انشاءالله څه ټیم به کوو بېګانه د شپې انشاءالله تهجدو کې انشاءالله کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون ډېر پرده اچونکی الله دی ښه خپلې ټولې خبرې ورسره وکړه ټولې کاتی ورسره کلیر کا وایا الله انت تاخذك سنة ولا نوم الله وبابك مفتوح للسائلين ستا دروازې ستا سوالګرو ته نه بندېږي الله پردې را باندې را واچوه توبه به وباسو که نه انشاءالله ما سره ټیم ختم دی الله دې زمونږ او ستاسو دا مجلس کمزور مجلس دی کمزوري الفاظ دي که نه خو الله دې دا الفاظ په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیر